د سر چې څومره بیماری دي، ټینشن شولو، میرګي شوله، یا د سر درد شولو، یا د دماغو کمزوري شوله، نو د هغې لپاره زه تاسو ته یو وظیفه ښیمه د الله د رضا دپاره. دا وظایف موږ تاسو ته د الله د رضا دپاره ښیو، نو تاسو هم دا وظایف د الله د رضا دپاره مخکې شیر کوئ، دپاره دې چې ستاسو نه هم بل مسلمان ته خیر او پیدا رسیږي. نو ډېره اسانه وظیفه ده. د الله تعالی یو نوم دی یا قوي. د هر فرض مانځه نه وروسته په سر باندې ښی لاس ایږدئ او اوږده ساه به اخلئ. په یو ساه باندې به دا 11 پیرې وایي. انشاءالله چې د سر څومره بیماری دي د دې په برکت سره به الله تعالی ستا ختموي. که د دماغو کمزوري وي، که د سر درد وي، ډېر علاجونه دې کړي وي شفا راته حاصلې شوي نه وي، نو چې دا وظیفه شروع کړي نو ستا به عقل حیران شي چې ما خو دې دپاره ډېر علاجونه کړي وو، په دې باندې زما د سر درد نه و ختم شوی. او دې وظیفه کې الله تعالی دومره اثر اچولی و چې په یو څو ورځو کې دننه الله تعالی زما د سر بیماري ختمه کړله. نو په دې پیغام باندې په خپل عمل شروع کړي او د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې فایده عامه شي. جزاک الله خیر.